السلام عليكم استاذ خير لا ساتكم كذا راك جواسير دراك ليسنس دراك دا غیر اصولي کار نیولې کړی دا ولې دا مخته درې فرصت دونه فرصت کنه وي. د غزنی د عبور او مرور شرطي مدیریت د موټر چلوونکو د موټر چلولو جواز، د وسایطو د سیر جواز او د ترافیکي قوانینو د رعایت او څارنې لپاره د روضې کوتل پر مسیر چیک پاینټ جوړ کړ. د دغه ولایت د عبور او مرور شرطي مسؤلین وایي د دې مدیریت منصوبین په دوامداره توګه د ولایت په بیلابیلو مسیرونو کې چیک پاینټونه جوړوي څو د ترافیکي سرغړونو د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او ترافیکي پیښو مخه ونیول شي. دوی همدارنګه له ټولو موټر چلوونکو غواړي چې د موټر چلولو پر مهال ټول ترافیکي مقررات په بشپړ ډول مراعات کړي. لله الحمد دغه څو ورځې کېږي چې غزني ولایت کې حادثې ډېرې کمې شوي دي او علتونه د حادثو دا دي چې زیاتره ډریوران احتیاط نه کوي، ترافیکي اصول نه مراعاتوي او بل همدا علت یې دا ده چې زیاتره کسان بیخي له لوی سره لیسنس نه لري، یعنې ترافیکي اصولو باندې بیخي پوهېږي نه، نو زیاتره حادثې له دې هم رامنځته کېږي او غټه همدا علت یې دا ده چې دلته سړک ډېر ټیټ ده او سړک سور ډېر کم ده، زیاتره حادثې له دې رامنځته کېږي. په همدې حال کې یو تن هیوادوال چې د غزني د عبور او مرور شرطۍ له مدیریت سره د موټر چلوونکو د پوهاوي په برخه کې همکاري کوي وایي چې د دغو پروګرامونو موخه د خوندي موټر چلولو د فرهنګ دودول او د ترافیکي پیښو کمول دي. دا پیغام د موټر په احتیاط چلینو پرونه ما په هلمند کې پیښه شوې ده، دلته دې غزني کې هره ورځ ټول هیوادوال خبرېږي. ناصر خان ناصري وایي نږدې یو کال کېږي چې دغه د پوهاوي پروګرامونه یې پیل کړي او په دې موده کې د هیواد د نږدې 10 ولایتونو پر عامه لارو موټر چلوونکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه عملي کړي دي. یو کال کېږي چې د ترافیکي پیښو مخنیوي لپاره کمپاین کوم. نن غزني ته راغلم، دې نه بعد به انشاءالله زابل ته ځم. نو همدغه مې غوښتنه ده د خپلو هیواد موټر چلوونکو نه چې موټر په احتیاط چلوئ. ژوند یوه الهي ډالۍ ده، احتیاط کې به ستا ژوند هم وژغورل شي، تا سره د ناستو هیوادوالو ژوند هم وژغورل شي. بل لور ته یو شمېر موټر چلوونکي بې احتیاطۍ له ټاکلي حده لوړ سرعت او د ترافیکي قوانینو نه رعایت د ترافیکي پیښو مهم لاملونه بولي او له ټولو موټر چلوونکو غواړي چې د خپل او نورو د ژوند د خوندیتوب لپاره ترافیکي مقررات په جدي توګه مراعات کړي. هم دا ډېر اقدام دی، دا د ډریورانو لپاره یو تشویق ده، دوی لپاره چې دوی په صحیح طریقه باندې سفر وکړي، لیسنسونه یې چک شي. د مسؤلینو په وینا د موټر چلوونکو او وسایطو د اسنادو ارزونه، د ترافیکي مقرراتو رعایت او موټر چلوونکو ته عامه پوهاوی هغه اقدامات دي چې د ترافیکي سرغړونو په کمولو او د ترافیکي پیښو په مخنیوي کې اغیزناک رول لري.